خلک وایي موږ دعاګانې کوو خو زموږ دعاګانې نه قبلیږي. د دعا د قبلېدلو صحیح وخت کم یو دی؟ لازمي وګورئ، دا بیان واورئ، د دعا وخت تاسو ته یاد شي چې په کوم ټیم کې د انسان دعا ښه قبلیږي. دا بیان تر اخره پورې وګورئ او ځان پرې پوه کړئ چې د انسان دعا کوم ټیم ښه قبلیږي. نو راځئ چې ټولې په شریکه باندې دا بیان وکړو. د فرض منځنه وروستو مسنون اذکار او دعاګانې ښه قبلیږي. مسنون اذکار او دعاګانې ښه قبلیږي. حدیث راوړی د ابو امام رضی الله عنه، امام ترمذي راوړی او حسن حدیث دی. وی قیل یا رسول الله ای الدعاء اسمع، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې یا رسول الله کومه دعا ډېر اورېدلی کېږي؟ ډېر اورېدلی کېږي څه مطلب دی؟ یعنی کومه دعا ښه قبلیږي؟ قال جوف اللیل الاخر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د شپې په آخرۍ برخه کې، دا خو مخکې خبره وشو، یعنی د شپې په آخرنۍ برخه کې کومه دعا چې ده که نه د رب العالمین سمه قبلی. دویم ودبر الصلوات المکتوبات، او فرض منځونو پسې غوښتلی شوي دعا، فرض منځونو پسې کومې دعاګانې د الله ښه قبلی. و دې کې یو اهمه نقطه درته بیان کړم، یو څو مسلې دي دې ته به غوږ کولی وکړه. یوه دا عنوان څنګه دی؟ دا عنوان و 11 وخت دې کې نوٹ کولو خبره کومه یوه ده؟ نه، په دې عنوان کې د نوٹ کولو خبره څه ده؟ مسنون، مسنون د نوٹ کولو خبره ده. تاسو ماته دعاګانو نوٹ کولو خبره نه، خبر روانه دعا باره کې ده. هغه خبره چې توجه ورته ځي په دې عنوان کې، ولې دا وایي چې مسنون اذکار او دعاګانې، نو دلته یاده که دا خبره. فرض مانځه پسې کم اذکار او دعاګانې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي، دا د ټولو نه بهترین ذکر او بهترین دعاګانې. د دې نه چې ته په خپل ځای دعاګانې غواړي، نور څه غواړي، د هغې نه دا غواړي چې یوه. دویمه، یو سړی به وایي چې ولې دغه ټیم کې دعاګانې شتي مسنونې شتي؟ دا ذکر چې د دعا ده، یو جواب دا ده. بل دعا پکې نشته؟ کومه دعا ده پکې؟ مسنون اذکارو کومه دعا ده؟ اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، او نور اذکار روان دي دې کتاب کې. دعا دا دعاګانې دا اذکار دا ښه قبلیږي دې ټیم کې. اوس که یو سړی وي چې یو سړی ځان له عامه دعا کوي، نو دې باره کې نو بیا واوره مسله. که یو سړی عامه دعا غواړي مسنون نه ده، یعنی هسې لاس اوچت کړي یا الله ما وبخښه، یا الله په ما رحم وکړه. د دې به دوه حالات دي، یا به دا اجتماعي او یا به انفرادي. فرض منځه پسې دعا یا به اجتماعي یا انفرادي. خو دا درته ووایم دا دعاګانې ستا هر څه چې دي دا ګوره د اذکارو نه بعد زه خبره کوم. دا د پښتنو چې کوم رواج دی او د بعضو مولیانو ته ښولی چې څنګه سلام ووایه سلام دا نشتي. په دې خو د له سره کرښه د اوس نه راکاږم، دا نشتي. مسله دا دی چې اذکار سړی ووایي بیا دعا غواړي. مسنون اذکار به اول وایي، دا د ټولو نه بهترین عبادت ته دیږي. ځکه چې وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، غوره لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار. دا دعا به یا اجتماعي یا به انفرادي. اجتماعي دعا په فرضو پسې یا په نفلو پسې دا بدعت دی او سور بدعت دی. سور یعنی هیڅ اصل نسلې په شریعت کې نشته. دا مولوي صاحب چې سلام راوګرځوي او دعاګانې غواړي او خلک پې امین وایي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، د صحابه کرامو نه، تر دې چې د څلورو امامانو نه د دوی نه دی ثابت. دا اجتماعي دعا په منځه پسې، که هغه فرض مونځ دی او که هغه نفلي. یو پیر مې مناظره ولیده، د علماو مناظره وه. اوس مناظره په څه ده؟ دا یو وایي چې د اجتماعي دعا په فرضو پسې ده،
ابل وی چې اجتماعي دعا په نفلو پسې ده. ما دا اوس مزه وکړه ظلمات بعضها فوق بعض تیری په تیرو له پاسه دې ځان له دې بدعت دفاع کوي هغه ځان له دې بدعت دفاع کوي. ستاسو دواړو خبره غلطه ده ځکه چې نه په نفلي پسې اجتماعي دعا د پیغمبر نه ثابته ده او نه په فرضي پسې ثابته ده. نو دا یو مولوي صاحب دی بل ته بدعتي وایي دا بدعتیان ولې بدعتیان وایي دوی په فرض مونږ پسې اجتماعي دعا کوي او هغه ده ته بدعتي وایي دی په نفلو پسې اجتماعي دعا کوي. تاسو دواړه بدعتیان یې دا چې دغه ټیم کې دي سړی زردازي فیصله ولا ختمه کړي زر چې شابه کتابونه اوچته وي تاسو ټول یو حال دی مناظره داسې کوئ دا هم د پیغمبر نه نه ثابت دغه نه ثابت تم تاویلات کې دیم تاویلات کې صحیح مرفوع صریح احادیثو کې دا نه ثابت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرض منځ نه بعد اجتماعي دعا غوښتي او صحابه کرامو په امین ویلی یا د فرض یا نفلو نه بعد دا نشته. بلکې خلک یې دومره عادت کړي دي چې مولوي صاحب چې مخ راوګرځي نو خلک ورته ټول ګوري. هلته ګوره مولوي صاحب دوه کاره کوي یا خو به مخ راګرځي دعا به کې او یا به ډایرکټ پاسي سنت به کې او دواړه غلط دي ځکه چې مستحب طریقه دا ده چې ته به مقتدیانو ته مخ راګرځې نو بیا به مسنون اذکار وې بیا پسې سنت وکړه. زه یو پر ملک یو زید ور مخکې شوی وم جمعې ته نو چې مونځ ما ختم کو زه لږ په دې خپل زینا شوم دغه ځکه چې مسنون طریقه دا چې د تکبیر درې پیر استغفر الله اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دا پکار دی چې امام په هغه حال کې وي چې د مخ قبلې ته بیا د مخ راوګرځي. نو دا کسانو دا مطلب شو چې لکه څه دې دعا له مخ نه راګرځي او که څه پاسي چې بس خلک پاسي دي سنت هلته خو ډایرکټ سنت شروع کړي بیا ما مخ راوګرځو چې مخ راوګرځېدو نو کوم چې ولاړ و هغه کېناستو چې ځه کیسه کې زما بل شان ده او دعاګانې غواړي دعا ما ونه پوښته ما خپل اذکار وکړو ښه برابر به ووتو نو هر یو بنګ بنګ کول زه مې پوه ما یې څوک به پکې ووایي چې لکه دا څنګه ده خو دې دروازې سره چې وتو دغه ذکر یې شور غونته کې جوړ شو بنګ بنګ او دا یو شی دعا پکې ونه شو دعا ته څه ته دا مسنون اذکار چې دا دعا نه وه که ښایسته دعا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې نه دي ثابت دې څنګه کې دې ټیم کې درخواستونه لکه هلته دا مې یو طریقه ده مولوي صاحب ته چیټ راشي منځه نه بعد چې زموږ والده بیماره تاسو دعا وغواړئ نو هغه لاس اوچت کړي الله دې د پلاني مور باندې رحم وکړي د پلاني په پلار دې الله رحم وکړي دا نشته. زموږ په دې خلکو کې مشکل دا دی ته څه وایي یعنې عوام پرېږده مړه علما پکې دا خبره وکړي وایي په دعا کې څه دي ستا ناشنا خبره په دعا کې څه دي دا خو دا دین ټول دړې وړې شو ته به وایې په مانځه کې څه دي ابل به وایي په دعا کې څه دي ابل به وایي په زکات کې څه دي زه زکات لږ زیاتومه دا نصاب ولا زیاتومه ابل به وایي چې زه لږ کمومه دا روژه میاشت رمضان میاشت یا دېرش ته یو کم دېرش ته موږ به 15 نیسو دې کې څه دي روژه زیاته کړه که او دا خو ټول دین لاړ ختم شو چې دې کې څه دي. ما تاسو ویل یو کس ما ته دا خبره کړې وه وی ګوره ما ته وایي یو دعا ده چې ته یې غواړې یا الله ما وبخه یو دعا ده چې 50 کسان یې غواړي یا الله موږ وبخه کومه دعا زوروره ده ما دا ډېرې چې غواړي دا زوروره نو وګوره د امام چې سلام مخ راوګرځي سلام نه بعد او دعا غواړي هم دې دپاره غواړي چې خلک ناست دي او زور د دې خبرې ډېر دی ما صحیح شو جدلا ستا سره څه وخته پورې منم اوس راشه بلې خبرې سحر منزله چې ته راځې سنت کې ما دا سنت ګوره څومره مؤکد دي وي دې کې شک نشته مولانا ما یو کار ولې نه کوې څه ما داسې کار به وکړو چې د روان سحر منځنه به مولوي صاحب ته دا ووایو چې اول موږ له په دې سنتو کې جمع راکوه بیا موږ له په دې فرضو کې راکوه ځکه چې هلته حدیث کې راغلي چې د جمع سره مونځ 20 درجې څه دی غوره دی. نو راځي چې دا مونځ سنت خاص غوره عمل دی د سهار دا سنت راشه ښې غوره کړو په څه باندې
په جمع سره 20 درجې غوره شو. ما ته وی دغه خو د پیغمبر نه دي ثابت. نو ما اوس ودرې دي کنه ما ته دی وی چې دعاګانې کې څه دي زه اوس تا ته دایم په جمع کې څه دي سار سنت تی مولوي صاحب اسم راځي نو چې دومره راځي خو د 2 رکعاتو کې درانه نور جمع راکړي دي کې څه دي د څه دي ته مال جواب راکو چې د پیغمبر نه دي ثابت دی. زه تم د کوم چې په دعا کې څه نشتی چل دا دی چې د دعا او د طریقه د پیغمبر نه ثابته او موږ به د الله بندگی کوو په طریقه د پیغمبر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. نو دا مولیان چې مخ راوګرځي او بیا د بعضو له چیټونه راځي چیټونه لیدلي که چیټونه راځي دې دپاره دعا وغواړو دې دپاره دعا وغواړو ولې دا ضرورتونه صحابه کرامو نو دا اوس ښه ډېر زیات وي په وخت کې فقر او غریبي ډېر یو پیغمبر ته داسې درخواستونه نه دي کړي مانځه نه بعد چې ته ها عام وختونو کې چې درخواست وشي څه خبره نه یا نادرا د دې نه عادت جوړ نه شي لکه یو ورځ داسې ده چې یو ملګري باندې سخته ډېره ده او یو امام مانځه نه بعد وي الله دې په هغه پلاني باندې رحم وکړي نن پرې سخته ډېره ده یا پلانې زموږ ملګری مړ شوی ده الله دې پرې رحم وکړي دی چې ته داسې کله ناکله وکړه دې نه عادت نه جوړوي بیا هېڅ خبره نه ده. زموږ جګړه د هغه چا سره ده چې اجتماعي دعاګانې کوي او په مخ یې کوي او دې ته طریقه د پیغمبر وایي دغه شان په نفلي منځونو پسې ښه یا به دا دعا انفرادي کوي ځان له به غواړي او دا زموږ د دې خلکو طریقه ده ده که نه ده چې سلام وګرځي مسنون اذکار نه کوي څه باندې شروع کوي دعا او دعا هم تاسو ته پته ده څنګه دعا یاده کوي دا خبره التزام د دې خبرې التزام یعنی لازمول چې زه به لازم د فرض نه بعد دعا کوم او بیا به په مخ باندې راکاږم لاسونه او په ټول بدن بس پکې په ټول بدن راکاږي دا بدعت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه فرض مانځه پسې د انفرادي دعا اهتمام کړی یا ځان له دعا یې کړي. اجازت میلاو شو ولې ځکه چې د عام دعا الله موږ ته ویلي دعاګانې غواړه. اوس که چېرته یو سړی کله ناکله فرض مانځه پسې اذکار ختم کړي ولاس یې اوچت کړي یا الله به ما رحم یا الله ما بس خبره ده خو التزام د دې چې لازم به په مانځه پسې دعا کې نو چې لازمې بیا به دنه موږ دلیل غواړو خیال دې دی که نه دی او چې بغیر د دغه عقیدې نه وکړي چې لازم نه ده خو بس زما څه ضرورتونه دي الله ته یې ویمه نو دې کې څه حرج نشتي پوه شوي په دې باندې که نه نو دې حدیث سره دغه یو څو مسلې اهمې وي. ښه دا و د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان اهم او قیمتي کلیپونو او بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.